د تاریخ په هکله یو ډېره ضروري او مهمه خبره درته کول غواړم چې موږ تاسو ولیدل چې مشرف په خپل دور حکومت کې د خانه کعبه دروازه په خپل لاس سره خلاصه کړه او کله به مې دا ولیدلو چې نواز شریف په د مدینې په ګلیانو کې په پښو روانولو او کله به مې دا ولیدو چې زرداری او عمران خان او مولانا فضل الرحمن به د خپل وزیرانو او مشرانو سره د حجاز او د خانه کعبه په سفر باندې روانو. زما د دې خلکو سره زیاتی او اختلاف هم نشته، لیکن زه د یو سوال جواب ستاسو څخه غواړم. څه د یو اسلامي حکمران د ایمان د کتلو او د ایماندارۍ د معلومېدو معیار او پیمانه دا ده چې دی څو واره خانه کعبه ته ولاړی او څو واره مدینې ته ولاړی او څو واره حجر اسود مچه کوي. او ملګرو که چیرې د یو اسلامي حکمران د ایمان د معلومېدو معیار او پیمانه دا وي چې دی څو واره خانه کعبه ته ولاړی، څو واره مدینې ته ولاړی او څو واره حجر اسود مچه کوي، نو بیا په دنیا کې در سلطان صلاح الدین ایوبي غټ مجاهد غټ داعی څوک ولو چې هغه ټوله ژوند د عالم اسلام د بقا دپاره او د بیت المقدس د ازادۍ دپاره ولګاوی او آخر کار یې جام شهادت نوش کړي او دا ته په ټوله وخت کې دومره موقع نه سو میلاو چې د یو ظلم ولاړ سي خانه کعبه ته یا مدینې شریف ته ولاړ سي د هغه مقدسو مقاماتو زیارت وکړي. ملګرو کوم وخت چې به سلطان صلاح الدین ایوبي دا نیت وکړي چې دا کال به زه د حجاز په سفر باندې ځم و هغه کال چې به ده به پیسې ټولې کړلې او پیسې برته پر یو اسلامي محاذ به ولګېدلې یا به ده د بیت المقدس پر ازادۍ باندې ولګولې او ده به دا ویل چې زما ګردې پیسې د بیت المقدس پر ازادۍ باندې قربان دي یا بیا دا پیسې راواخیستې د حاجیانو پر حفاظت باندې به ولګولې ولې په هغه وخت پر حاجیانو باندې قاتلانه حملې کېدلې نو ده د هغه حاجیانو د حفاظت لپاره به خپلې ټولې پیسې ولګولې او ده ته په ټوله ژوند کې د خانه کعبه د زیارت او د مدینې شریف د زیارت یو واره موقع نه سو میلاو. ملګرو یو صلیبي جنرال بورنس د نبي علیه الصلاة والسلام په شان کې ګستاخي وکړه، د مسلمانانو پر یو قافله باندې ډاکه واچوله وایي بیا د مسلمانانو سره راجمع کړلو بیا ورته وویل چې چیرې دی ستی نبي وایي دا خبره چې کوم وخت د سلطان صلاح الدین ایوبي در غوږو پرې راورسېدله وایي دا قصد وکړي د ځانه سره زه به د راز ساعته خوب نه کوم چې تر څو پورې ما د دې ګستاخ سر نه ورقلم کړی. وایي د 2 کاله مسلسله په دا ګستاخ پسې وګرځېد او د 2 کاله مسلسله خوب نه کوي چې کوم وخت یې د ګستاخ سر ور پرې کړي وایي بیا د آرام او سکون ور میلاو سولو. دا د یو اسلامي حکمران عزت دی، دا د غیرت دی چې په مسلمانانو باندې او د نبي علیه الصلاة والسلام په شان باندې دومره قدر خوا بده کړله. نو ګرانو کتونکو د یو اسلامي حکمران د ایمان د کتلو او د ایمان د معلومېدو دا هرګز معیار نه دی چې دی څو واره خانه کعبه ته ولاړی او څو واره مدینې ته ولاړی. د یو اسلامي حکمران د ایمان د معلومېدو دا معیار دی چې د کشمیر دپاره څه وکړو، د فلسطین دپاره څه وکړو او د عالم اسلام د بقا دپاره څه وکړو. یوه خواته د کشمیر بچی ژاړي، بله خواته د فلسطین د بچی عزت نیلامیږي او ته د مدینې په ګلیانو کې په پښو سره ګرځې یا د خانه کعبه دروازه په خپل لاس سره خلاصوې یا د حجاز په سفر روانې د خپلو بچیانو سره د خپلو وزیرانو سره د خپلو مشرانو سره. که چیرې ته په دې کې د الله رضا غواړې او د الله د نبي رضا غواړې په دې کې هرګز نه د الله رضا سته نه د الله د نبي رضا سته. نو ملګرو یوه خواته سلطان صلاح الدین ایوبي دی چې په ټوله ژوند کې د خانه کعبې د زیارت موقع نه سو ورته میلاو، ولې چې د ټوله ژوند د عالم اسلام د بقا دپاره د دین د خدمت دپاره وقف کړی او هغه یو داسې اسلامي حکمران چې هغه ته خپلې ذموارۍ ور معلوم وي چې بایي زما ذموارۍ څه دی دا خپلې ذموارۍ په ښه طریقه سره ادا کولې د خانه کعبې د زیارت موقع نه سو ورته میلاو. یوه خواته زموږ د پاکستان اسلامي حکمرانان دي چې هره دویمه ورځ بعد دی روان دی د خانه کعبې و زیارت ته او د ده سره د ده وزیران د ده مشران د ده بچیان ټول ورسره روان دي او دا ټولې خرچې د بیت المال په پیسو سره کیږي. لیکن که چیرې موږ یوه خواته وګورو نن زموږ په وطن کې د خلکو د عوام څه حال دی. دلته یو سفید پوشه سړي ته ژوند کول او د هغه دپاره د ژوند د تېرولو دپاره ډېر مشکلات دي. ملګرو نن ولې دا حال دی په وطن کې چې انسانان دې ته مجبور دي چې د خپلو بچیانو کفالت څنګه وکړو او دغه ځای ته خلک نن رسېدلي دي چې دوی د خپل بدن اعضا هم خرڅوي دې ته مجبور دي. نو خدای دې وکړي چې زموږ حکمرانان ته خپلې ذموارۍ ور معلومې سي او دوی د خپلو ذموارۍ احساس وکړي. که چیرې دوی د خپلو ذموارۍ احساس وکړي بیا به په ګرده ژوند داسې ګیپ داسې فاصله بیا نسي را د عوامو د دې حکمرانو در بابین باندې. امید کوم چې ستاسو به دا ویډیو ډېره خوښ شوي. په کمنټس کې موږ ته خپل کمنټ ولیکئ او کور مدان الله مې عزت